خیبر پښتونخوا کې د کال 2013 لومړنی پولیو کیس د ضلع چرسدې سرکۍ ټیټاري سیمې نه ریپورټ شو. 22 میاشتنی ارسلان د پولیو وایرس ښکار شو، خو ولې محکمې صحت وایي د ارسلان جسم یو اندام هم نه دی معذوره شوی او د یو عام ماشوم په شان ګرځېدی شي. ارسلان مور وایي ماشومانو ته یې په خپله موده ټیکې وهلي او په هر ځل یې ارسلان ته پولیو کترې اچولې دي. هغه په دې خبره خوشبینه ده چې ماشوم یې معذوره شوی نه دی. او موږ داسې ډېر نه غریبانان خلک یو، نه داسې نه خبر یو، نه م څه لیدلي دي او نه م کتلي دي. خدای پاک راکړي د څه نه م نه خبر شوي، شکر دی ماشاءالله. خو بس سخته وه، خدای پاک راوسته، خو شکر دی ما پرې صبر کړی دی، خو شکر چې زما زوی خدای بچ کړ د دغه بیمارۍ نه. صحت ماهرین وایي چې پولیو واکسین په ماشومانو کې قوت مدافعت پیدا کوي، کوم چې د پولیو په شان ټول عمري معذوره کوونکي وایرس خلاف جنگ کولو توان پیدا کوي. ارسلان هم دغه یو ژوندی مثال دی، کوم چې 7 ځله پولیو څاڅکي او 3 ځلو نه سوا انجکشن د لارې پولیو واکسین اخیستی دي. د ایمرجنسي اپریشن سنټر مشر عابد وزیر وینا ده چې خیبر پښتونخوا کې زیاتره والدین د ټیکو او واکسین اهمیت نه ناخبره دي، چې له وجې ماشومان د بنیادي ټیکو نه محرومه پاتې کیږي او د صحت یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. څو پورې چې دا وایرس نه ختم شوی انوایرمنټ کې راځي، هغه پورې به زموږ د ماشومان چې کوم ته تاسو د ریفیوزل ذکر وکړو، تاسو د غږ ذکر وکړو، نو هغه ماشومان زموږ د دې حملو ته، د دې وایرس حملو ته ډېر زیات مخامخ دي. صحت محکمه وایي د خیبر پښتونخوا په کچه 40 نه تر 45% پورې ماشومان د بنیادي ضروري ټیکو نه محرومه دي، چې له وجې نه یوازې د صوبې زیاتره ماشومان وبایي مرضونو سره مخ کیږي، بلکې د مرګ کچه هم په بره ځي. انکاري والدین دي او که د پولیو کترو په اړه منفي سوچ لرونکي، د محکمې صحت تر مخه په صوبه کې یوازې د پولیو کترو نه د انکاري والدینو شمیره 7,000 نه سوا ده. په چاپیرچل کې د پولیو کترو او نورو بنیادي ضروري ټیکو په اړه اعلی پای غونډې هم کیږي، چې والدینو کې د معاشرې فعاله غړو په ذریعه پوهه راولي. همدغه رنګ د چرسدې په ډسټریکټ هال کې د ځایي ممبرانو یوه غونډه رابللې شوې ده، چې را روان پولیو مهم کې د منفي سوچ لرونکي د دې اهمیت نه خبر کړي. ډسټریکټ نایب ناظم وایي دې غونډه کې واضحه شوه چې را روان هر کمپاین کې د ممبرانو له اړخه مرسته به یقیني وي. زموږ په ایجنډا کې چې همدغه خبره وه چې د دې لږ دا کلیر شي په کونسل ته مو دا چې کوم ډسټریکټ ممبرز دي چې د اهمیت نه خبر شي، او بیا چې دا کوم تحفظات دي د دې ډپارټمنټ نه یا چې څوک دا کوي، نو چې هغه هم ډسټریکټ ممبران په اسمبلی په فلور وي جواب ورکړي. د ایمرجنسي اپریشن سنټر مشر عابد وزیر زیاتوي که یو خوا د خیبر پښتونخوا نه د پولیو وایرس مسلسل مثبتې نمونې مخې ته راځي، نو بل خوا صوبه کې په زیاته شمېره د ملک دننه او افغانستان نه د خلکو تګ راتګ له وجې وایرس هم خپریږي، کوم چې دوی دپاره یو غټ چیلنج دی. په انوایرمنټ کې، په ماحول کې وایرس موجود دی. دا وایرس په پېښور کې موږ ته تیر پوره کال نه شاهین مسلم ټاون کې په لړمه کې دا موږ ته پازیټیو راځي، دا په پنډای کې هم پازیټیو راغلی دی، دا په لاهور کې هم پازیټیو راغلی دی. نو زموږ به دا ریکویسټ وي چې څو پورې موږ دا وایرس بالکل ختم کړی نی، هغه پورې به دی هر یو ماشوم ته هر یو کمپین کې د اورل وي که د هغه انجکټیبل پولیو ویکسین وي، دا به ورکوي. په کال 2013 کې پاکستان نه 4 پولیو کیسونه ریپورټ شوي دي. 3 پولیو پیښې د بلوچستان صوبې ضلع دوکي نه، ولې 4م کیس د خیبر پښتونخوا ضلع چرسدې نه ارسلان په نښه کړی دی. هغه مور ویره څرګنده کړه که چېرې خپلو بچو ته یې ټیکې او پولیو کترې نه وی ورکړې، نو بچي به یې معذوره وو. ولې به نه ورکوي؟ خامخا به یې ورکوي، ولې به یې نه ورکوي؟ چې نه ورکوي نو بس دوی ته دغه شان مشکلات پیښیږي چې نه ورکوي ولا. او ما خو ښه باقاعده ورکړی ډاکټر صاحب خپلو بچو ته پولي، او نور دا چې خپل مدن دی، خپل کور یې، خپلې اور یې، څوک ته نه دي خبر. د روانې میاشتې په 24مه نیټه به پوره صوبه کې پولیو مهم پیل کیږي. په دغه مهم کې به 50 لکو نه سوا ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي کترې ورکولی شي. 22 میاشتنی ارسلان کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د دوی مور شیناز وایي چې په هر ځل یې خپلو ماشومانو ته پولیو کترې ورکړي دي، او همدا وجه ده چې د دې خطرناک وایرس له وجې معذوره شوی نه دی. هغه انکاري والدینو ته هم درخواست کوي چې خپلو ماشومانو ته پولیو کترې خامخا ورکړي چې د ټول عمرې معذورتیا نه بچ شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو او ټي وي، چارسده.